طرابلس زمریان دویمه برخه. د ایمان، جهاد او حریت داستان. د طرابلس زمریان. د حق، عزت او ازادۍ جګړه. د طرابلس زمریان. د وطن، ایمان او تاریخ زمریان. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد. د فکري جوړښت درنو او قدرمن اوریدونکو، په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. الله جل جلاله مو خوشحاله لره. دا د محسن احسان مې یو ځل بیا د طرابلس زمریان د داستان د خپرونې کوربتوب کوم، په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمن اوریدونکو، په تېره برخه کې مو واورېدل په داسې حال کې چې د ځوان سترګې د برق په څېر برېښېدې. ځواب یې ورکړ د یوه بېګناه، یوې باعفته خور ژوند. دا چې نور څه وسول دا به په نن خپرونه کې واورو انشاءالله تعالی. پرنځه یو ځل بیا ولړزېدله. مکولان رښتیا ویل، دغه ځوان واقعا خطرناکه دی. د نقاب پوش ځوان او غورځوونکي او قهرېدلې سترګې په پرنځه ګنډل سوي وې. پرنځه بیا وپوښتل، آیا و تا ته معلومه ده چې دغه ځای په تورن برونو پورې مربوط دی؟ تا خپل ځان خطر ته غورځولی دی؟ نقاب پوش عرب ویل، ښه راته معلوم دی او زه هم په تورن برونو پسې راغلی یم. پرنځه په حیرت وپوښتل، ولې؟ نقاب پوش د پاره د انتقام اخیستلو. پرنځه آیا برونو د دغې پیښې مرتکب ګرځېدلی؟ نقاب پوش بلې، هغه وحشي سپی او ته یې خور یې؟ پرنځه هو، زه خور یم او ته غواړې زما څخه غچ واخلې. ولې ګورې پیل وکړه. د نقاب پوش عرب ګوته د ټوپک په ماشه ځای په ځای سوي وو. سترګې یې د وینو پیالې ګرځېدلې وې او له قهره یې د اور غورځونکي غره په څېر وړانګې پاشلې. غوښتل یې ماشه راکش کړي، لیکن په همدغه شیبه کې له خپل دغه عزم څخه منصرف سو. خپل ځان یې ډېر ژر را کنټرول کړ او وویل، نه، هیڅ مسلمان د ښځو او ماشومانو سره ستاسو د وحشي او وینو څښونکو پوځیانو په څېر رویه نه کوي. ته ډېر ژر تورن برونو دلته راوغواړه چې دلته راسي، ژر سه. او پرنځه پوهېدله چې که چیرې برونو دلته راسي څه به واقع سي. دغه ځوان به د برونو په لیدلو سره هغه پیل کړي او خپل انتقام او غچ به واخلي. حیرانه وه او نه پوهېدله چې څه وکړي، خو دفعتاً یې له خپل ځان سره فیصله وکړه او په ډېر اطمینان او باور نقاب پوش عرب ته نږدې سول او وویل، متاسفانه نشم کولی هغه راوغواړم. ولې؟ ته هم کولی سې خپل انتقام واخلې، کولی سې د برونو د خور سره هره رویه چې ستا زړه وغواړي وکړې. راسه، ولې انتظار یې؟ نقاب پوش عرب په ډېر عصباني لهجه نارې کړې، ودرېږه، مسلمان ستاسو د وحشانو او بېدینو په څېر نه دی. پرنځه په ډېر بېباک ډول د ځوان و طرف ته ورهي سول او غوښتل یې په هر ډول چې کېږي برونو ته نجات ورکړي. په همدغه لحظه کې د اتاق د بلې دروازې څخه برونو اتاق ته داخل سو او په امرانه ډول یې خور ته وویل، ته څه شي کوې؟ ځوان عرب په ډېر سرعت د ټوپک ماشه کش کړله. ولې پرنځه هم غافله نه وه، پورته وغورځېدله او ورور ته یې ټکان ورکړ. مرمۍ د زړه څخه خطا او پر اوږه ولګېده او برونو پر ځمکه راووت. پرنځه په عرب راوځغستل تر څو ټوپک یې له لاسه واخلي، ولې عرب په ډېر زور پرنځه له ځان سره پورې وهل او پرنځه د اتاق په فرش راوغورځېدله. په همدې وخت کې د عرب له مخې نه هغه دسمال چې ده ورباندې مخ پټ کړی و لاندې ولوېدی او پرنځه په ډېر حیرت سره وده ته کتل. دې په خپل ټول عمر دا رنګه ښایسته ځوان نه و لیدلی. مکلان په تلوار اتاق ته داخل سو او ویې پوښتل، څه وشول؟ پرنځه متوجه سول چې ورور یې په ځمکه رغړي او غواړي ولاړ سي. په ډېر سرعت سره ولاړ او خپل ورور ته یې کومک ورکړ او د ارامۍ ساه یې وکښل چې ورور یې د راغلي مرګ نه بچ. بیرته راوګرځېدل تر څو د وینې ځوان تر څو وویني عرب ځوان څه سو. هغه یې ونه لیدی، ځوان غیب سوی. برونو د دروازې و طرف ته وځغستل، لیکن پرنځه دی پرې نه ښودی او ورته وویل، نه ممکنه ده د باندې نور شریک عرب هم پټ سوي وي. په همدې وخت کې د دوو نفرو د قدمونو اوازونه چې د برونو د اتاق خواته را روان و
واوریدل شول. کله چې را روان 2 نفره مسلح عسکر اتاق ته داخل شول او وروسته تر رسم تعظیم یې وپوښتل څه خبره ده. موږ د پیر غږ واورېدی. برونو ورته وویل ای خرو نه ویني چې زخمي سوی یم. حمله کوونکي یو عرب چریک و. تاسو چیر غایب واست؟ هغه چریک څنګه داخل شو؟ عسکر په ډیر سرعت له اتاق څخه خارج شول او سمدستي یې ډیره سخته تلاشي شروع کړم تر څو ځوان چریک عرب پیدا کړي، مګر نه پوهېدل چې هغه چیرې پټ سوی دی. فرانزا ډیره خوښه وه چې عسکر ونه توانېدل چې عرب پیدا کړي. هغه عرب و، د دې د ورور د وژلو لپاره راغلی و. هغه دښمن و، لیکن ولې فرانزا خوښه وه چې هغه نه سو پیدا. هغه د فرانزا زړه زخمي کړ. د دې په نظر د هغه ښایسته څېره مجسمه کېدل د خپل ځان سره یې وویل څومره پاک لمنی، څومره باهمته، څومره ښه څهره، داسې څهره چې په هغه کې عزم، استقلال او ایمان ځلېدی. که هغه غوښت وی په ډېره اسانۍ به د خپل خور انتقام اخیستی وی، مګر په څومره استغنا او بې پروایي له خپل دغه موقعیت څخه تیر سو. سره د فتنه انګیزۍ هغه متوجه هم نسو. څومره جملې. هیڅ مسلمان د ښځو او ماشومانو سره داسې رویه نه کوي لکه چې مکولان وویل. مګر برونو په هغوی رحم نه کړی. تورن برونو په ډېره عصبي لهجه سره مکولان ته ویل ودې لیدل چې عرب څومره وحشي او بې رحمه دي، اوس هم د هغوی سره همدردي ښکاره کوي. نه ببر فرانزا ناډې کړې. هغه وحشي نه و. برونو وحشي ته بې رحمته او د وحشت او بې رحمۍ سمبول یې. برونو په ډېر حیرت سره د خپلې خور و طرف ته وکتل. فرانزا دوهم وار وویل چې هغه د خپلې خور د انتقام او غچ اخیستلو لپاره راغلی و چې تا د وحشت او درندتوب قرباني سوی و. تا یې عزت او ابرو برباد کړه. برونو په داسې حال کې چې له درده یې سترګې پټې نیولې او له زخم څخه هم وینې را روانې وې چغه کړه فرانزا ته په هوښ کې ته څه وایه؟ فرانزا په ډک ستنې او له اوښکو ډکو سترګو ورته وویل هغه شجاع او غیر و. هغه د اسمان په څیر پاک او باعظمته و. هغه کولی سوی ستا له خور سره هماغه معامله وکړي چې تا د هغه له خور سره کړې وه، لیکن هغه داسې ونه کړل او هغه داسې چلند غوره کړ چې زه به یې تر عمره د احسان بار پر اوږو وړم. دښمن که دښمن وي خو چې شریف وي پروا نه لري. زه پر دې اعتراف کولو ته اړه یم چې هغه په هر صورت او ستا د امیرانو څخه غوره دی. دا څرنګه وحشي عمل و چې ته یې مرتکب سوې. د هغې ژړا هغې ته امان ور نه کړ. دغه جمله مکولان له خپل ځان سره په داسې حال کې تکرار کړه چې خپلې سترګې د اوښکو له زوره پټې کړې وې. د هغه د زارۍ او ژړا غږ یې په غوږونو کې یوه انګازه کوله چې تېره شپه یې د برونو د خیمې څخه اورېدلې وه. د ده په نظر کې یو ښایسته معصومه او بېروحه جسد مجسم سوی و چې دغه شپې په سهار د برونو د خیمې شاته غورځېدلی و، په داسې حال کې چې وریښتان یې پاشلي او کالي یې سرې او مخ یې په مونګاچو سیر و او دا مړی د ځوان عرب خور و. مکولان د اتاق څخه د وتلو پر مهال چیغې کړې تورن برونو فرانزا رښتیا وایي، په رښتیا هغه عرب شجاع هم و او غیور هم. هغه یو سپاهي و او د خپلې عقیدې لپاره خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو. زبیر په درد سره حسن ته وویل عجیبه ده ته هم افراط کوې حسنه، دواړه به دې وژل. حسن یوه شېبه مې همدغه ډول اراده درلوده، لیکن کله چې هغه نجلۍ زما طرف ته راغله د اقدام کولو جرأت مې د دې په وړاندې له لاسه ورکړ. زبیر په یوه قهرجن خندا وپوښتل ولې؟ مګر په هغې عاشق سوې حسنه؟ حسن نه خیر زبیره، بلکې د هغې په سترګو کې چې کومه ویره او خوب موجود و زما خور یې راته رایاده کړل چې د مرګ په وخت کې هم د سترګو څخه ویره او خوب زیږېدی. مګر فکر مې وکړ چې خور مې ماته رانږدې کېږي. هیڅ مسلمان به په یوې بې دفاع ښځه په داسې وحشي ډول ونه وژني او هیڅ مسلمان بې ګناه افراد که نارینه وي که ښځینه نه وژني. اسلام د رحم او شفقت دین دی، نه د زور او ظلم دین. زبیر خو د دې ورور زموږ په مریم رحم ونه کړ. حسن په ډیر قهر سره ځواب ورکړ او نارې کړې زبیره هغه مسلمان نه و. د کعبې په رب دې زما قسم وي چې یوازې د خپلې خور د انتقام لپاره نه بلکې د ټولو مسلمانو شهیدانو د وینو د انتقام اخیستلو لپاره به د خپل ژوند تر اخري سلګۍ پورې د دغه یرغلګرو سپیانو سره وجنګېږو، مګر نشم کولی د بې ګناه افرادو او خصوصا د ښځو او ماشومانو وینه توی کړو. دا زموږ د دین، مذهب، زموږ د قانون او زموږ د عقیدې خلاف کار دی. زبیر یو وکړ او وویل بېله شکه ته رښتیا وایه زما ګرانه دوسته او زما مجاهده وروره، ما وبخښه احساساتي سوم. حسن هغه په خپل غیږ کې چنګ ونیوی او ورته وویل ستا غم زه احساسوم، نور چیرې دي؟ زبیر ځواب ورکړ هغوی د بندیانو د کمپ په طرف ته لاړل او په دې صورت کې ښه سول چې دښمن ستا په تلاشي مصروف دی او په همدې سبب نورو خواو ته کمه توجه دي. راسه لباس تبدیل کړم. دواړو خپل لباسونه وکښل او د ایټالوي یرغلګرو عسکرو دریشي چې د یرغلګرو عسکرو د وژل کېدو وروسته د هغوی څخه کښلې وې سره د دې چې تنګې وې واغوستلې او خپل کالي د کور په یو اتاق کې چې د یرغلګرو د ګولیو په نتیجه کې وران سوي وو ځای په ځای کړل او خپل وسلې یې اوږو ته واچولې او په تاریکه کې ورک شول. د اسرانو کمپ د بنغازي له وران سوي ښار څخه لرې په یوه پراخ میدان کې موقعیت درلودی چې د هغه څلور طرفه د خاردار سیم په واسطه
احاطه شوي وو. په هر کونج کې یوه دانه د لرګیو برج جوړ شوی وو چې د هر برج په سر باندې ډیر قوي نور اچونکي څراغان لګېدلي وو چې ګردش یې هم کاوه. د بندیانو تعداد ډیر زیات نه وو ځکه دلته یوازې هغه کسان راوړي وو چې د بنغازي د مجاهدینو سره د ارتباط شک ورباندې کېدی او د هغوی له بند څخه 10 یا 12 ورځې کېدلې. د معلوماتو له قراره ایټالوي اسلام او مسلمان دښمنه یرغلګرو پوځیانو تصمیم درلودی چې په ډیر سرعت سره د ښار ټولو شاوخوا سیمو ته ځان ورسوي. له همدې جهته د الله له لارې سرتیرو مجاهدینو فیصله وکړه چې د بندیانو په کمپ حمله وکړي او بندیان آزاد کړي او په دې ترتیب سره د ایټالوي یرغلګرو د وړاندې تګ جرأت کې د لږ وخت لپاره هم وی له لاسه ورکړي. حسن او زبیر په ټینګو او شمیرلو ګامونو د شپې په تیاره کې مخ په وړاندې تلل. البته په دې وخت کې نو داسې ځای ته رسېدلي وو چې د دوی او کمپ ترمنځ فاصله په 100 ګامه کې وه او له همدې ځایه یو فرعي او خامه سړک د کمپ د لوی مدخل و طرف ته چې په هغه کې ډیر شمیر پیرهداران موجود وو تللي وو. د ډیر تیاري باوجود د حسن او زبیر سترګې د کمپ د ترصد او څارنې په برجونو ګنډل شوي وې او څارونکي د پیرهدارانو وې. هغوی باید په شمالي برج ته تللي وای چې په ریګستاني منطقه کې وو ترڅو هغه برج کنټرول او ونیسي. کابو طاهر او ملګري خپل عملیات په کامیابه توګه سرته ورسوي. نو نن شپه به د یرغلګرو او ایټالوي پوځیانو د یو ډیر لوی شکست او ماتې شپه وي. حسن او زبیر دواړه د خپلو نظرونو تبادله وکړه او په بسم الله الرحمن الرحیم ویل سره مخ په وړاندې د شمالي برج طرف ته روان شول. په پوره 12 بجې د شپې پیره تبدیلېدل او هغوی باید د پیرې د تبدیلي مخکې خپل کار سرته ورسوي او اوس و کمپ ته ډیره لږ فاصله پاتې وه. نو دوی باید د ولاړې تک پر ځای په لغړېدلو او دوی د ولاړې په خلاف لاړ سي. د نور اچولو څراغان په هره دوره کې حسن او زبیر خپل ځانونه په ځمکه پورې نښلول په داسې ډول چې د دوی او د ځمکې هیڅ فرق نه کېدی. دوی د همدې خاورې وو، همدې خاورې روزلي وو او د همدې خاورې بچان وو. دوی د خپلې خاورې خپلې عقیدې لپاره د یرغلګرو سره جنګېدل، خو د انسانیت او بشر د حقوقو مدافعین همدا ډنډورې غږولې چې ایټالوي پوځیان د ځانونو څخه د دفاع حق لري او دا ډنډورې داسې مهال غږول کېدلې چې همدا ایټالوي پوځیانو په ټوله سیمه کې د ظلم او زور، وحشت او بربریت یو نړیوال کاټ قایم کړی وو. بالاخره په شویدلو د برج و بیخ ته ورسېدل او اوس یوازې خاردار سیم د دوی ترمنځ حایل وو او د نور اچونکو څراغانو څخه په پوره ډول محفوظ وو. دواړه حسن او زبیر د خپل کمربندونو څخه خنجرونه راوکشل او د سیم خاردار لاندې د ځمکې په کیندلو بوخت شول. ډیر ژر یې لاندې دومره ځای ژور کړ چې په اسانۍ په پروتو وزن تېلېدلی شول. کمپ ته داخل شول. څو دقیقې وروسته پیرې بدلېدلې ځکه 12 بجې نو اوس بیخي نږدې وې. د معلوماتو له قراره په هر برج کې دوه نفره او یو ثقیل ماشین موجود و. دوی باید په هر صورت چې کېږي ماشیندار لاس ته راوړي. تر برج لاندې یو غار و. حسن او زبیر په همدغه غار کې پټ شول چې د څراغانو په واسطه د هغوی لیدل ممکن نه و. تر اوسه لا څه وخت نه و تېر شوی چې دوه نوي پیرهداران د برج خواته رارهي وو او پیره یې اشغالول. کوم وخت چې دواړه برج ته نږدې شول ودرېدل او زینې ته پورته شو. لومړی زینې ته د پورته کېدو سره سم د حسن لاسونه د هغه طرف ته ور اوږده شول. دویم پیرهدار د لیدو وخت پیدا نه کړ. حسن خپل یو لاس د پیرهدار په خوله ټینګ کړ او بل یې په خنجر پیرهدار سر له تنې څخه لرې کړ او بدن یې د سر له بوجې څخه خلاص کړ. بې سره جسد په ریګ کې رغړېدی. دوهم پیرهدار ته زبیر د شا له طرفه خنجر تر زړه ور وایست. پیرهدار غوښتل ناره وکړي ولې زبیر ډېر ژر د هغه سر د حسن په کومک له تنې جلا کړ. پیرهدار دومره چاغ و که حسن کومک ته نه وای راغلی دواړه به په ځمکه ولوېدل. د دواړو مړو جسدونه یې تر برج لاندې غار کې وغورځول. په ډیر زیات سرعت برج ته پورته شول. زړونه یې په سینه کې غورځېدل. که څه هم په وینو ککړ خنجرونه یې د مړو په کالیو پاک کړل خو بیا هم ورباندې د وینو داغونه معلومېدل. لومړی پیرهدار چې په برج کې موجود و لاندې تکېدلو په تکل یې خپل شان سره راټولول چې حسن او زبیر ورپورته شول. د پیرهدارانو خطر او وهم په فکر کې هم نه و ځکه د حسن او زبیر درشي هم ډیر کار کړی و. تر څو پیرهداران په ځانونو پوهېدل د سرونو له بوج څخه خلاصي وو او د دل لپاره د حسن او زبیر لخوا خاموش ول. دغه عملیات په دومره اندازه سریع و چې حتی خپل دوی هم حیران پاتې وو. حسن ډیر ژر نور اچونکي څراغ او ماشین په خپل واک راوړل او د زړه له تله د خدای په دربار کې دعا کول چې الهي ته زموږ نور ورونه هم په خپلو عملیاتو کې بریالي کړي. د دواړو تیزو او لرې لیدونکو سترګو د کمپ نورو برجونه څارل. کله چې په کمپ کې د مجاهدینو لخوا عملیات اجرا کېدل ایټالوي پوځیانو په خپلو قرارګاوو کې د کینې، حسد او زهر ډک لاندې شعرونه یو د بل په بدرګه ویل. ای مورې مه ژاړه بلکې وخانده او فکر وکړه آیا ته نه پوهېږې چې ایټالیا مې غواړي او زه په ډېر خوشحالۍ او ارزو سره طرابلس ته روان یم.
د دې لپاره چې خپلې وینې د دې لعنتي مسلمان امت د ټکولو او د له منځه وړلو په لاره کې توی کړم، او د دې لپاره چې د اسلام له دین سره وجنګېږم، ژر ده چې په خپل ټول توان او طاقت سره د قرآن د محو کولو لپاره وجنګېږم. ای مور جانې، زه په سفر تلونکی یم، کبیر ته راستن نه سوم، نو په خپل زوی باندې ونه ژاړې، او که څوک د دې پوښتنه درنه وکړي چې په زوی غمجنه نه یې، په جواب کې ورته ووایه چې هغه د اسلام په مقابل کې جګړه کې مړ شوی دی. حسن او زبیر د نور ملګرو انتظار کوي چې ناببره د کمپ له دننه څخه د پیر غږ سکوت مات کړ. خبرونه درنو او قدرمنو اوریدونکو، دا چې نور څه وصل دا به په راتلونکي خبرونه کې به ان شاء الله تعالی. دا خبرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا ستاسو په درنه حضور کې راحضرېږو. تاسو ټول په الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.